بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم مغتاسي دا آیت شریف ویلے ذالک الکتاب لا ریب فیه یقینا آغا دی مرتبه او دی عزت او دی شان او دی جلال کتاب سیدا لا ریب فیه پاغی کی شک او شبهه نستا دلتا یو سوال او جواب کو آغا دسی اللہ تعالی ویل وای آغا دی عزت او دی شان او دی جلال کتاب سیدا قرآن لا ریب فیه پاغی کی شک نشتا سوال بدسی اوسی سی قرآن کی خواهد دیر کافران شک کئی کافران ادا پا قرآن باندې ایمان نراوڑی اللہ وی لا ریب فیه او کافران پا دی کی شک کئی دیتے جواب دسی کرائی دا سیدل تا دو خبری دی یو پا قرآن کی شک دانشت دا او دا کافرانو سی کم شک کرائی دا اغا شک او اشتباه اغا پا قرآن کی ندا اغا دی پا زرونو کی شک او شبه دا قرآن کی شک او شبه نشتا دی مثال دسی ویلے لکه اوس المر پا دی کی شک و شبه نستا سلمر دا دی اللہ تعالی یو روخان مخلوق دا رونائی لري تجلیات لري روخنائی لري سراوخی زی طول ازمک روخانه کی پا دی که چه شک و شبه ستا نشتا طول خلق دامنی خو که یوڑانده تا ہوئے سی دسی المر دا دسی رونا لري دسی روخنائی لري طول ازمک روخانه کی آغا بوائی زلزل زان خبری مکا و دسی شای نستا دا چه آغا طول ازمک روخانه کی کم دا شایم ندی روخانه کری زه خود څه هیڅم نه وینم نو دا اوس په لمر کې شبهه او اشتباه ده که د ده په خپل نظر کې شبهه او اشتباه ده د ده نظر کې اشتباه ده د ده نظر کار نه کوي د کافرانو ذهنونه سوچونه فکرونه د قرآن په نسبت همداسې دي قرآن لمر په شان رڼا لري تجلیات لري روښنایي لري خو داسې کافران یې نه مني دا په هغوی کې شک او اشتباه ده قرآن کې لا ریب فیه په دې کې شک او شبهه نشته ده هدى للمتقین دلته دا دی فیه په سر باندې درې ټکي لیکلي دي درې نقطې دي دوه لاندې خوا په خوا یوې په سر باندې ورلیکلي بیا یې د قرآن کریم په دې خوا کې لیکلي معانقه د دې څه مطلب دا په قرآن کې ډېر ځایونه راځي دوه ټکي خوا په خوا یو ټکی په دې منځ باندې ورته لیکلی بیا د قرآن په حاشیه کې ورسره لیکلي معانقه دا په لغت کې غاړه په غاړه کېدلو ته وایي باب د مفاعلې د عنق نه عنق د غاړې ته وایي عانق يعانق معانقه یو له بل سره غاړه په غاړه کېدل دا لغوي معنا سو غاړه په غاړه کېدل معانقه په قرآن کریم کې څه مطلب قرآن کریم کې معانقه دې ته وایي چیرته قرآن کریم کې یو لفظ راسی که هغه له مخکې سره ولګوي یو شانی معنا به ورکوي او که له وروسته سره ولګوي بل شانی معنا به ورکي داسې جایسې قرآن کې راسي دې ته معانقه وایي په دغه فیهي کې هم همداسې ترتیب ده دغه فیهي لفظ که له لا ریب سره ولګوي بیا به دا هدى للمتقین د دې به بیل معنا کوي او که دا فیهي له هدى للمتقین سره ولګوي لا ریبه د دې به بیل معنا کوي نو د اوله معنا دا فیه لا ریب سره ولګوه نو بیا به داسې وایه ذالک الکتاب هغه د عزت او د شان او د جلال کتاب سره لا ریب شک او شبه نشته فیه په دې کتاب کې فیهم لا ریب سره ولګول هدى للمتقین دا هدن دا بخبر سے مبتدا محذوف ده هو دا قرآن سے دا هدن ہدایت دی لپاره دی پرهیزګارانو هغه بیا بیل جمله سو په دې معنا کې دا فیه لا ریب سره ولګور دا ځل به فیه له هدن سره ولګو نو بیا به داسې وایو ذالک الکتاب هغه د عزت او د شان او د مرتبه کتاب سره لا ریب شک او شبهه نشته
شک او شبهه نشته چې دا کتاب د عزت د مرتبې د شان او د جلال ده. فیه هدى للمتقین، په دې کتاب کې هدن هدایت دی لپاره د پرهیزګارانو، په دې کتاب کې پرهیزګارانو لره هدایت دی. دا ظلم فیه لهدى للمتقین سره ولګول. دا قرآن کې نور ځایونه هم راځي چې مخکې سره ولګوي یو معنا ورکوي، چې له وروسته سره ولګوي بله معنا ورکي، او دې ته معانقه وایي. هدى للمتقین په دې کې یو اعتراض غوندې کړی. الله تعالی وایي هدن دا قرآن هدایت د لپاره د پرهیزګارانو. وایي دا خو د پرهیزګارانو لپاره هدایت نه ده، دا خو د هر چا لپاره هدایت ده. دا قرآن خو صرف د متقیانو لپاره نه ده راغلی، دا خو د متقی او د غیر متقی د ټولو انسانانو لپاره راغلی، د انسانیت د بشریت لپاره راغلی. نو صرف متقیان یې ولې ذکر کړل؟ دې ته جواب داسې کړی چې بالکل دا قرآن د ټول بشریت لپاره ده، د ټول انسانیت لپاره هدایت ده. خو فایده په دې باندې څوک اخلي؟ پرهیزګاران په باندې فایده اخلي، او کدا کافران منافقان په فایده اخلي؟ پرهیزګاران په باندې فایده اخلي. د خو د ټول بشریت لپاره، خو په دې قرآن سے منفعت اخلي هغه څوک اخلي؟ هغه متقیان پرهیزګاران. د دې لپاره مثال ویلی د مفسرینو. وایي تاسې وګورئ یو ښایسته خوراک مثال کبابونه وي، پلاونه وي، نور ښایسته خوراکونه وي. دلته دوه کسان وي، یو روغ جوړ وي، معده هاضمه هر څه یې روغ جوړ وي، او بل کس یې د هغو هاضمه خرابه وي. نو دغه ښایسته خوراکونه چا ته فایده لري؟ دا روغ جوړ سړي ته فایده لري، او که دا چې چا چې هاضمه خرابه ده هغو ته فایده لري؟ دا کوم چې روغ جوړ ده دې ته دا ښایسته خوراکونه فایده لري. هغه هاضمه چې خرابه ده په هغې که دا کبابونه وخورې هغه به نور هم هاضمه پسې ور خرابه کړي، په بلا به پسې له بدو نه به بتر کړي. دا داسې نه ده چې اوس دا په دې خوراکونو کې نقصان ده، دا د ده په هاضمه کې نقصان ده، ځکه دا خوراکونه ده ته فایده نه لري. نو ځکه دلته ویل چې دا هدایت ده لپاره د متقیانو. لکه بل آیت شریف کې هم الله تعالی فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وای موږ نازلو د قرآن هغه آیاتونه چې هغه شفا وي، دوا وي، او رحمت وي لپاره د مؤمنانو. ولا يزيد الظالمين الا خسارا. او دا قرآن نه زیاتوي کافرانو ته مگر نور تاوان ور زیاتوي. کافران چې قرآن اوري دوی ته فایده نه کوي بلکې نور ورته تاوان کوي، ځکه د کافرانو خو ذهنونه سوچونه خراب دي چې څومره قرآن ورته لولي دوی پسې خرابېږي. لکه چا چې هاضمه خرابوي، چې څومره کبابونه پې خوري هغه نورې هاضمه پسې ور خرابوي. نو دا د کبابونو نقصان ده، او که د ده په هاضمه کې نقصان ده. نو قرآن هم همداسې ده، دا پرهیزګارانو ته فایده لري، پاکو خلکو ته دا فایده لري. متقین دا جمع لفظ ده د متقین، لکه مؤمنین دا جمع ده د مؤمنون، متقین دا جمع ده د متقین. متقی چاته وایي؟ د متقی بهترین تعریف هغه ابی ابن کعب کړی ده. ابی ابن کعب یو صحابي ده، عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ جنې تپوس وکړو، وایي ای ابی ابن کعب دا تقوا څه شي ته وایي؟ متقی چاته وایي؟ ابی ابن کعب ورته ویل وایي ای عمره ته چېرته په داسې لار باندې تللی یې چې د هغې لارې دوو طرفو ته اغزي وي، ښي طرف او چپ طرف ته اغزي وي، په داسې لار باندې تللی یې که نه یې تللی؟ وایي ولې نه یم تللی، ډېر ځلې تللی یم په داسې لار چې دوو طرفو ته اغزي. وایي نو بیا په دې لار څنګه روانېږي؟ وایي په داسې لار چې دو طرف ته اغزي اغزه نه لاري به دو طرفش خار باشه. وایي بیا په دې لاره باندې سیده روانېږم او دا خپلې کپړې جامې دا ټولې داسې راغونډې کړم، ښي طرف او چپ طرف ته خیال ساتم چې چېرته په اغزیو کې ونه نښلم، سیده روان یم. وایي بس همدغه تقوا ده. تقوا همدې ته وایي د الله تعالی په دې صراط مستقیم په سیده لاره به سیده روان شي. ښي طرف ته هم اغزي دي، ښي طرف ته د څه شي اغزي دي؟ د ترک الواجبات، د الله تعالی واجب کارونه به نه پرېږدي، لمونځ به نه پرېږدي، روزه به نه پرېږدي، زکات به نه پرېږدي، حج به نه پرېږدي. او چپ طرف ته هم اغزي دي، فعل المحرمات، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، غیبت به نه کوي، دروغ به نه وایي، جنګ جګړې لانجې به نه کوي. نو سیده لاره ده
دی الله تعالی مستقیمه لاره ده. ښي طرف ته اغزي دي ترک الواجبات، واجب کارونه پرېښودل، لازم فرض کارونه پرېښودل. او چپ طرف ته اغزي دي فعل المحرمات، ناروا کارونه کول. له دغو دوه اغزو چې به ځان را ساتې په سیده لاره به روان یې، بس دغه تقوا سو، دې ته تقوا وایي. نو متقین چا ته وایي؟ متقین هغه کسانو ته وایي چې په صراط مستقیم په سیده لاره باندې روان یې او له ښي طرف له اغزیو نه ځان ساتي چې هغه ترک دی واجباتو ده، واجبات نه پرېږدي. او د چپ طرف له اغزیو نه ځان ساتي چې هغه فعل المحرمات ته، ناروا کارونه کول دي، ناروا نه کوي. نو لمونځ نه قضا کوي، روزه نه قضا کوي، حج نه قضا کوي، زکات نه قضا کوي، بالمقابل غلا نه کوي، زنا نه کوي، دروغ نه وایي، په سیده لاره باندې روان ده. دا متقین سول. هدى للمتقین، دا قرآن هدایت دی لپاره د پرهیزګارانو. په دې کې یو بل سوالم کړی، هغه سوال یې داسې کړی چې دا هدن دا خو مصدر ده او اسم فاعل هادي ده. نو موږ تاسې خو چې حمل کوو هغه د اسم فاعل حمل کوو، لکه موږ داسې وایو زید طالب، زید طالب ده، اسم فاعل وایو. داسې نه وایو زید طلب، زید طلب ده، داسې وایو نه کنه زید طالب ده. داسې وایو زید مصلی، زید لمونځ کوونکی ده، داسې نه وایو زید صلات، زید لمونځ دی. نو خو دلته هم باید داسې ویلي وای چې دا قرآن چې د هادن للمتقین اسم فاعل به دې ویلی وای. تا خو هدن ویلی دی، هدن خو مصدر ده، د مصدر حمل خو څوک نه کوي. زید طلبون خو څوک نه وایي زید طلب دی، زید خو طلب نه ده، زید طالب ده، اسم فاعل صیغه ووایه. دې ته توجیه دا کړي چې بالکل حمل هغه د مشتقي کېږي، خو کله کله مصدر هم حمل کوي چې چېرته مبالغه مقصود وي. کله چې ته غواړې د یو چا ډېره مدحه وکړې نو بیا موږ داسې نه وایو چې زید د ښو اخلاقو والا ده، موږ وایو یاره زید چې ده بس ټول د اخلاقو یو ټوکړه ده، د اخلاقو یو ټوکړه ده. داسې نه وایو چې د ښو اخلاقو والا ده، اسم فاعل نه ورته راجع کوو، د اخلاقو یو ټوکړه یې بولو. زید بالکل د اخلاقو ټوکړه ده. داسې کله موږ د چا په حق کې مبالغه کوو، داسې نه وایو زید عادل، زید انصاف والا دی، منصف دی. داسې وایو زید عدل، زید په خپل ټول عدل ګرځېدلی دی، زید بالکل عدالت دی. دا مبالغه مقصودی. نو دلته دا قرآن ته هادي ونه ویل، قرآن په خپل ټول هدایت ده، یعنی داسې نه ده چې دی موصوف ده هدایت صفت ده، دی بعینه هدایت ده، د دوی د هدایت منځ کې امتیاز نشته. الذین، اوس الله تعالی د پرهیزګارانو صفت کوي. پرهیزګاران څوک دي؟ متقیان څوک دي؟ الذین، هغه کسان دي یؤمنون چې دوی ایمان لري، دوی یقین لري، دوی باور لري بالغیب، په غیبو باندې. د دې درې معناګانې کړي. یؤمنون بالغیب، اوله معنا له غیب نه پټې خبرې واخله. دا اشیاء دا دوه قسمه دي، یو مشاهد دي چې موږ تاسې ته ښکاري، لکه لمر، ځمکه، آسمان، سپوږمۍ، زه، ته، بجلی، باران، یخني، ګرمي، دې ته مشاهدات وایي. کوم چې په سترګو په حس کې ښکاري، په سترګو باندې ښکاري، په لاس باندې لاس پې وهل کېږي او په غوږونو باندې غږ اورېدل کېږي، په خولو باندې څکل کېږي، لکه اوبه راواخله خوند یې وګوره، دې ته محسوسات وایي. او یو داسې څیزونه دي چې هغه د موږ تاسې په حس او په ادراک کې نه راځي، لکه جنت شته، دوزخ شته، حساب و کتاب شته، د قبر عذاب شته، الله تعالی شته، ملائکه شته. دا په سترګو ښکاري؟ دا که سترګې پسې ورغړوې په سترګو نه ښکاري، په غوږونو که چېرته غوږ ونیسې نه ښکاري، که لاس پسې ووږې راوږې په لاس نه ښکاري، په خولو نه څکل کېږي. داسې څیزونه چې د موږ تاسې په حس کې نه راځي، دې ته غیب وایي. نو دلته الله تعالی د مؤمنانو صفت وکړو. الذین، دا مؤمنان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې دوی ایمان لري په مغیباتو، په پټو څیزونو، په هغه څیزونو چې هغه د دوی په حس کې نه راځي، د دوی په مشاهده، د دوی په حواسو نه معلومیږي، لکه الله تعالی بعث بعد الموت، د قبر عذاب، جنت، دوزخ، حساب و کتاب، صراط، حوض کوثر، په قیامت کې د اعمالو تلل. دا ټول داسې خبرې دي چې له موږ نه غائب دي،
مؤمنان په دې خبرو باندې ایمان لري، متقیان هغه دي چې هغه په دې پټو خبرو ایمان لري. په دې سره به هغه کسان له ایمان نه ووځي کوم چې په دې مغیباتو باندې ایمان نه لري. نن سبا بعضې خلک دي تاسې خو دا نیټو دا ګورئ چې هغې ته دهریین وایي، هغوی کافران دي، هغوی هېڅ هم نه مني. هغوی وایي دا د ملایانو له ځانه خبرې دي جوړې کړي دي، د قبر عذاب د جنت د دوزخ د پل صراط د حوض کوثر د فلان د فلان د دا وایي ملایانو خبرې جوړې کړي، هسې خلک پرې غولوي، هېڅ شی هم نشته. وایي هغه څیزونه سته چې موږ ته په نظر ښکاري، په لاس باندې لمس کېږي، په غوږ باندې غږ اورېدل کېږي، په پوزه باندې بوی کېږي او په خوله باندې څکول کېږي. دغه څیزونه سته چې له دې نه اخوا نور شی هم نشته ده. دا هسې ملایانو له ځانه کیسې جوړې کړي. نو دا دې ته دهریین وایي. مؤمنان څوک دي؟ مؤمنان هغه دي چې هغه په دې مغیباتو ایمان لري. مؤمنان وایي اگر که موږ ته دا څیزونه نه ښکاري، خو داسې نبي علیه الصلاة والسلام ویلي دي، قرآن ویلي دي، موږ په دې ایمان لرو، دا شته ده. و یو استاد ولو په سکول کې هغې د شاګردانو ته همدغه دهریي نظریه تشریح کوله، دا د دهریت دا د کفر. نو بیا یې ورته ویل او شاګردانو وګورئ دا دیوال شته ده، داسې لاس پې باندې وخوځول راوخوځول. وایي دیوال ولې شته؟ دا د ما په لاس باندې معلومیږي، دا د لاس پې سولوم را سولوم. بیا هغه کلاس کې یو بورډ لګېدلی و، هغه بلک بورډ یا وایټ بورډ لګېدلی و، په بورډ باندې داسې په تخته باندې لاس کش را کش کو. وایي دا تخته شته، ولې د ما په لاس باندې معلومیږي. بیا یو پیج داسې ونیو، یو پیج یو ورقه داسې ونیو، له هغې ته پوکی وکړو، هغه پیج هوا داسې وویل. وایي دا د هوا شته، په دې کلاس کې هوا شته، ولې دا د پیج ته حرکت ورکړو. ویل وایي د ما خبرې شته ځکه تاسې اده اورئ. یو ګیلاس اوبه یې راواخیستې په سر یې واړولې. وایي دا د یو ګیلاس اوبه شته ده ځکه ما وڅښلې. بیا ورته ویل یو شاګردانو په دې کلاس کې غر شته ده؟ شاګردانو ورته ویل نه غر نشته. غر کومه ده؟ وایي غر ولې نشته؟ وایي ځکه چې هر څونه لاس خوځوم را خوځوم د ما لاس په غره نه لګي. که څومره غوږ ونیسم دلته غر غوږ باندې نه حس کېږي، که څومره سترګې غړوم غر نه ښکاري، که څومره په خوله باندې بوی کش کاږم د غره بوی نه لګي، که څومره خوله پسې واړوم راواړوم غر د ما په خوله باندې نه څکل کېږي. نو بس غر دلته نشته ده او رښتیا هم نشته ده. غر کله په کلاس کې شته؟ وایي نو هغه څیزونه سته چې کوم په لاس باندې لمس کېږي، په سترګو لیدل کېږي، په خوله څکول کېږي، په غوږونو باندې غږ اورېدل کېږي، په پوزه باندې بوی احساس کېږي. که په دې حواسو کې یو شی نه و هغه بیا نشته ده. ټولو شاګردانو له بالکل نشته ده. دا په کلاس کې غر نشته ده، په کلاس کې سمندر نشته ده، په کلاس کې اور نشته ده، ځکه په دې حواسو نه ښکاري. چې دا خبرې ټولې ورته وکړې. وایي نو دا خلک چې وایي چې الله دی الله دی، الله نشته ده، دا له ځانه خبرې دي. کومه ده الله تاسو په سترګو لیدلی؟ ټول ویل موږ نه دی لیدلی. لاس هم پې وهلی؟ وایي نه نه هم دی پې وهلی. په غوږ هم اورېدلي نه، په خوله هم څکلی نه، په پوز هم بوی کړی نه. وایي دا نشته ده، هسې د ملیانو خبرې دي. چې ده دا ټول بیان خلاص کړو. په دې کې یو ماشوم ورته راپاڅېدو، هغه راپاڅېدو. وایي تاسې د دې ماسټر صاحب دا کورتۍ وینئ؟ وایي هو. وایي ولې؟ وایي دا د لاس پې وهل کېږي، په سترګو باندې ښکاري. بیا ورته ویل د ماسټر صاحب د سر وینئ؟ وایي هو. وایي دا د په سترګو ښکاري او لاس پې وهل کېږي. لاسونه یې وینئ؟ او پښې یې وینئ، سترګې وینئ، غوږونه ټول یې ورته وښودل. وایي بس زموږ دا ماسټر صاحب دا سر هم لري، پښې هم لري، لاسونه هم لري، کورتۍ لري، ځکه په لاس باندې لمس کېږي، په سترګو باندې ښکاري. وایي د دې استاد عقل تاسې په سترګو وینئ؟ وایي نه یاره عقل خو یې راته نه ښکاري. وایي په پوزه باندې بوی کېږي، ماشوم داسې بوی پې وایستل. وایي یاره په پوز هم نه بوی کېږي. لاس پې وهل کېږي؟ وایي نه په ککرې لاس لګوم خو په عقل خو یې لاس نه لګي. وایي په خوله باندې څکول کېږي؟ وایي نه. وایي د موږ تاسې دا استاد عقل نه لري، د دې خبر مه منئ، دا لیونی دی، د دې عقل کومه ده؟ نو دا وایي دا استاد لیونی دی، دې خبرې مه منئ. او استاد غریب جام سو. نو دا د دهریینو عقیده ده چې موږ به هغه څه منو چې هغه موږ ته په حواسو ښکارېږي. نه موږ هغه څه منو چې موږ په حواسو نه ښکاري، چې هغه مغیبات دي. دا د مؤمنانو اول صفت شو. الذین دا مؤمنان هغه کسان یؤمنون چې دوی ایمان لري بالغیب، په مغیباتو، په پټو څیزونو چې له دوی نه غیب دي، د دوی په نظر نه راځي، د دوی په لاسونو نه لمس کېږي، په غوږونو یې غږ نه ده اورېدلی،
په حواسو یې نه ده محسوس کړی، خو دوی بیا هم ایمان لري چې هغه دغه باس بعد الموت، د قبر عذاب، جنت، دوزخ، حساب کتاب، ترازو د اعمالو، پل صراط، په دې ټولو موږ ایمان لرو. دهریین نه لري. دویمه معنا، دا اوله معنا شوه، له دې غیب نه زړه واخلئ. غیب خو پټ چیز ته وایي، زړه هم څرنګه ده، هغه په سینه کې پټ ده. دا متقیان هغه کسان یؤمنون چې دوی ایمان لري بالغیب بالقلب، دوی ایمان لري بالقلب، په زړه کې دوی ایمان لري. داسې نه دي لکه منافقین چې په خوله باندې ایمان لري. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، چې مؤمنانو سره مخ شي بیا دوی وایي موږ ایمان لرو. واذا خلوا الى شیاطینهم، کله چې خپلو شیطانانو ته خلوت سي بیا وایي انا معکم، موږ خو تاسو سره یو، موږ خو په اصل کې مسلمانان نه یو. مؤمنان په زړه کې ایمان لري، که د مؤمنانو منځ کې وي، که تنها وي، که چېرته کافرانو سره په جیلخانه په بل کې ده، هر وخت په زړه کې ایمان لري. ایمان د خولې په سر نه ده، ایمان یې په زړه کې ده. نو دا متقیان څوک دي؟ دا هغه کسان یؤمنون چې دوی ایمان لري بالغیب بالقلب. غیب زړه ته وایي، قلب ته ولې غیب وایي؟ ځکه هغه د موږ تاسې له نظر نه پناه ده، په سینه کې پټ د موږ ته ښکاري نه. نو په دې سره به منافقین خارج سي. منافقان څه دي؟ هغوی یؤمنون باللسان، هغوی په ژبه باندې ایمان لري، په ژبه کې ایمان ناست ده، په زړه کې ایمان نشته. نو متقیان دا منافقان نه وي، دا یؤمنون بالغیب. دا دویمه معنا سوه. درېیمه معنا بالغیب، لدې چې حالت د غیاب واخلئ، حالت الغیاب، دا به بیا حال سله یؤمنون. الذین، دا مؤمنان هغه کسان یؤمنون چې دوی ایمان لري حال کونهم متلبسین بالغیب، په داسې حال کې چې دوی د غیابت د تنهایی په حال کې وي. مؤمن داسې نه ده چې په جماعت کې په جمع کې ناست بیا دی سر کوږ نیولی ښایسته لمنځونه کوي. نه، چې تناسي په کمره کې په کور کې هلته بیا دی لمنځونه کوي. بیا داسې نه ده چې د لمانځه قصه کې نه وي. نو دوی ایمان لري بالغیب، په حالت د تنهایی کې، په حالت د تنهایی کې. نو څو معناګانې مو کړې؟ مؤمنان هغه دي چې دوی ایمان لري بالغیب، په پټو څیزونو چې دوی ته نه ښکاري هغه هم دوی مني، په هغې ایمان لري. مؤمنان هغه دي چې دوی ایمان لري بالغیب بالقلب، په زړه باندې. خالي د خولې مؤمنان نه دي، د زړه مؤمنان هم دي. مؤمنان هغه دي چې دوی ایمان لري بالغیب، په حالت د تنهایی کې، که د خلکو منځ کې وي که نه وي دی ایمان لري. که تنها خلوت هم چې دی ایمان لري. او منافق چې خلوت چې تنها سي بیا ایمان نه لري. منافق چې د خلکو منځ کې ګیر سي بیا لمنځونه کوي، بیا سجدې کوي. چې تنها سي بیا بیخي لمنځ هم نه کوي، جمع خو پرېږده لمانځه ته هم نه راځي. دا د مؤمنانو اول صفت. ویقیمون الصلاة، او دا مؤمنان هغه کسان یقیمون چې دوی ودروي الصلاة لمنځونه. د دې آیت صحیح معنا ته پام وکړئ. یقیمون دا د مؤمنانو دوم صفت ده، د متقیانو دوم صفت ده. دا متقیان هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې دوی ودروي لمنځونه. یقیمون دا باب د افعال ده. لأقام يقيم اقامة، ودرول. د دې مجرد قام يقوم قياما، ودرېدل. لکه قام زید، زید ودرېدو، په خپله ودرېدو. او که داسې وایي اقمت زیدا، ما زید ودرول. دلته ویلي یقیمون الصلاة، مؤمنان هغه دي چې دوی لمنځونه ودروي، لمنځونه ودروي. داسې ونه ویل چې یؤدون الصلاة، مؤمنان هغه دي چې دوی لمونځ ادا کوي. داسې ونه ویل مؤمنان هغه دي یصلون الصلاة چې دوی لمنځونه کوي. داسې وویل وایي مؤمنان هغه دي یقیمون الصلاة چې دوی لمنځونه ودروي. نمازها را برپا می کنند. تاسو خبرې ته پام وکړئ. زه دلته یو درې مثاله وایم. دلته یو سړی وي روغ جوړ وي، لاسونه پښې هر څه یې روغ جوړ وي، ملا هر څه یې جوړ وي، خو مړ وي. مړ که دا مړ سړی زه داسې راواخلم او داسې ودروم او پریږدم، دا ودرېږي که بیرته غورځېږي؟ بیرته به غورځار سي. ولې څه شی پکې نشته؟ روح پکې نشته، روح. نو ودرېدل روح غواړي. په چا کې چې روح نه وي هغه چیز ودرېږي نه. یو بل کس ده، یو بل کس ده ژوندی ده،
خو لاسونه پښې یې مات دي، ملا یې ماته ده، خو نور روح پکې شته. که زه دغه ګوډو شل کس راواخلم داسې تر لاسو ونیسم او ویې دروم او بیا یې خوشی کم، دا ودرېږي؟ ولې خو ژوندی ده ودرېږي نه، ځکه نه ودرېږي چې لاس و پښې ملا یې څنګه ده ماته ده. دغه دوه کسان نه ودرېږي. په چا کې چې روح نه وي هغه که روغ جوړ وي چې تی ودرې بل ته راغورځېږي، او په چا کې چې روح وي خو لاس و پښې ملا یې ماته وي، دا کم ته ودرې هغه بېرته راغورځېږي. یو دریم کس ده لاس و پښې هم روغ جوړ دي او روح هم پکې ده، زه یې داسې تر لاس ونیسم نیغې ودروم، هغه به څنګه سي؟ هغه به ودرېږي، ځان به قابو کړي. ولې روح هم پکې ده او لاس و پښې اعضا هم څنګه دي روغ جوړ دي. اوس الله تعالی وایي مؤمنان هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې دوی لمنځونه ودرېږي. لمنځونه څنګه ودرېږي؟ یعنې داسې لمنځونه کوي چې د هغو لمنځونو لاس و پښې هم روغ وي او په هغو لمانځه کې روح هم وي. د لمانځه لاس و پښې څه شی دي؟ هغه رکوع ده، سجده ده، قومه ده، جلسه ده، قرائت ده، تعدیل درنګ کول دي، اطمینان کول دي په ارکانو کې. دا د لمانځه لاس و پښې شول. د لمانځه روح څه شی ده؟ د لمانځه روح هغه خشوع ده، خضوع ده، د زړه حضور ده. نو مؤمنان هغه دي چې دوی لمنځونه ودرېږي، یعنې داسې لمنځونه کوي چې د هغو لاس و پښې هم روغ جوړ وي، رکوع، سجده، قومه، قرائت، اطمینان، تعدیل د ارکانو دم په صحیح طریقه وي، او د هغو لمانځه کې روح هم وي. روح څه مطلب؟ خشوع، خضوع، عاجزي، حضور قلبي هم پکې. نو دغو سړي لمونځ ودرول. که څوک رکوع سجده په منډه منډه کوي، درنګ پکې نه کوي، له رکوع نه سم نیغ نه ودرېږي، د دوو سجدو منځ کې جلسه نه کوي، بس سر راجګ کې بیرته په ځمکه ووږي، د دې سړي د لمانځه لاس و پښې نشته ده، د دې سړي د لمانځه ملا ماته ده، دا نه ودرېږي. که یو بل کس وي ښه په سکون و اطمینان ولاړ وي، ښه رکوع کوي، ښه سجده کوي، په اطمینان سره، په سکون سره، په درنګ سره، خو په لمانځه کې سوچونه کوي، په لمانځه کې د بازار سوداګانې کوي، په لمانځه کې تورخم و اشنغري و ډبګرۍ ته رسېدلی، د دې لمانځه لاس و پښې جوړ دي، خو په لمانځه کې روح نشته ده، دا لمونځ هم نه ودرېږي. دا لمونځ هم څنګه ده؟ دې سړي م لمونځ نه ده ودرولی. نو سړی به داسې لمونځ کوي چې د لمانځه ارکان هم روغ جوړ وي، ارکان لاس و پښې، یعنې رکوع، سجده، قومه، جلسه، او داسې لمونځ به کوي چې تا په لمانځه کې روح هم وي، یعنی خشوع، خضوع، حضور قلبي. دا لمونځ بیا ودرېږي، دا اقامت الصلاة سو لمونځ دې ودرول. که دا دواړه پکې نه وي لمونځ دې نه ده ودرولی. نو ځکه الله تعالی وایي دا مؤمنان هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې دوی لمنځونه ودروي. ګورې د دې معنا داسې ونه کړئ چې دوی لمنځونه کوي، دوی لمنځونه ادا کوي، هغه بل لفظ ده. د کولو معنا دا ده یصلون الصلاة چې دوی لمنځونه کوي، یؤدون الصلاة چې دوی لمنځونه ادا کوي. الله هغه نه ده ویلی یقیمون الصلاة چې دوی لمنځونه ودروي، نمازها را برپا میکند. دا ځان په دې معنا کې دغه حکمت پروت ده. مفسرینو په دې کې لوی لوی تحقیق کړی وای، دا تعبیر یې دې په خاطر کړی بلکې الله تعالی په لمونځ کوونکو لعنت وایي. څوک چې خالي لمنځونه کوي او ودرېږي نه، خشوع پکې نه وي، عاجزي پکې نه وي، په هغو الله تعالی لعنت وایي. فویل للمصلین، هلاکت دی وي، تباهي دی وي، لعنت دی وي دا لمونځ کوونکو ته. الذين هم عن صلاتهم ساهون، هغه چې دوی له خپلو لمنځونو نه غافل وي، ولاړ په لمانځه کې وي او ګرځي اشنغرۍ کې. یو ملا صاحب وایي د مازدیګر لمونځ وکړو، وایي چې سلام یې وګرځول، په 3 رکعاتو کې د کلیوالو لانجه سوه، چا ویل 3 دي کړي، چا ویل 4. آخر خبره فیصله کېده نه. یو کس ورته ویل وایي یاره ملا صاحب 3 رکعاته دي کړي، زه په یقین سره وایم. وایي ولې؟ وایي ځکه کله چې به تا لمونځ شروع کړو د ما به د دوکانونو حساب شروع کو. په اول رکعت کې به مې د یو دوکان حساب وکړو، په دویم کې د دویم، په دریم کې د دریم، په څلورم کې د څلورم. د ما 4 دوکانه دي، 4 سره حساب به خلاص شو. نن مې د 3 حساب وکړو، ا د یو حساب پاته شو، نو تا 3 رکعاته لمونځ کړی. ایسته په دې فیصله سو سیاره دا رښتیا وایي. نور ده ته م نه وه معلومه چې اول رکعت یې څنګه وکړو، دوم. دا لمونځ نه دی عزتمندو. په داسې لمونځ کوونکو باندې الله لعنت وایي. فویل للمصلین، د لمانځه به اقامت کوي، لمونځ به ودروي. چېرته سیم په قرآن کې د لمانځه مدح سوي، هغه اقامت الصلاة، اقیموا الصلاة، لمنځونه ودروي.
دا دویم صفت دا ده یقیمون الصلاة سدی لمنځونه ودرئ ومما او له هغه څه نه رزقناهم چې موږ روزي ورکړې دي مؤمنانو ته ينفقون دا مؤمنان خرچې کوي انفق ينفق انفاق ومما او له هغه څه نه له هغه مال دولت نه رزقناهم چې موږ دې ته روزي ورکړې ينفقون دی خرچې کوي اوله معنا ومما له هغه مال دولت نه رزقناهم چې موږ روزي ورکړې دي مؤمنانو ته ينفقون دی خرچې کوي دویمه معنا ومما او له هغه علومونه رزقناهم چې موږ روزي ورکړې دي مؤمنانو ته علم ورکړې د قرآن د حدیث د شریعت دا علوم ورکړې ينفقون دی خرچې کوي بخل نه کوي خلکو ته دا علوم رسوي دویمه معنا دریمه معنا ومما او د هغو ځوانینه چې موږ دې ته رزقناهم دې تم ځواني ورکړې ده ينفقون دا خپله ځواني خرچه کوي له بوډاګانو له کمزورو له عاجزانو سره مدد نصرت کوي څلورمه معنا ومما او له هغو شهرتنا له هغو وجاهتنا له هغو شهرتنا رزقناهم چې دوی ته ورکړې ده ينفقون دوی خرچې کوي الله تعالی تا ته یو نوم درکړی یو نشانې درکړی په خلکو کې مشهور کړی بله ورځ یو کس و چېرته د جوړې مسله وه تا ته ویل راځه له ما سره دې صلح ته لاړ شه ته به بخل نه کوې الله تا ته یو عزت درکړی لاړ شه د دې سړي صلح وکړه چېرته یو کس ده مثال په دروغو باندې چېرته تهمت پرې ویل شوی جیل ته تلی یو څوک تا ته وایي راځه د دې سړي سفارش وکړه چې دا له دې جیل نه راخلاص شي ته به بخل نه کوې ورسره ځې په داسې جي کې به سفارش کوې ولې دا عزت تا ته چا درکړی الله درکړی داسې د تا خبر هلته منل کېږي او د تا په خولو باندې یو کس له جیل نه له قید نه راخلاصېږي په دې به بخل نه کوې نو دا خرچه و انفاق دا به صرف له مال نه کوې له مال نه به هم خرچه کوې له قوت له زور نه به هم خرچه کوې له علومو نه به هم خرچه کوې له عزت له خپل شهرت له دې نه به هم خرچې کوې که چېرته د تا د عزت خرچه راتله یو چېرته تا په خولو صلح کېده جوړه کېده سفارش کېدو قیدي خلاصېدو مظلوم له ظلمه خلاصېدو په داسې جي کې به منډه کوې بخل به نه کوې ولې دا هر څه موږ ته الله راکړي دي موږ خو چې له مورګانو نه پیدا سو شی هم نه ولو نه مال نه دولت نه عزت نه علم و هېڅ هم نه و الله هر څه راکړو نو اوس به له دې نه خرچه کوې او دا مؤمنان هغه کسان دي مما له هغه څه نه رزقناهم چې موږ دوی ته روزي ورکړې ده ينفقون دوی له هغې نه خرچه کوي هغه موږ چې دوی ته روزي ورکړي که هغه مال دولت ده که هغه علم ده که هغه زور قدرت ده که هغه عزت و شرف ده له دې هر روزي چې الله ده ته ورکړي الله چې ده ته کومه برخه ورکړې ده له دې نه دی بیا بیرته خرچه کوي په دې باندې بخل نه کوي د مؤمنانو درې صفته یې ذکر کړو اول دا چې دوی ایمان لري بالغیب پټو خبرو یا ایمان لري بالغیب په زړه باندې او بل دی یقیمون الصلاة المنځونه ودرئ او بل دا له هغه برخو نه چې موږ دوی ته ورکړي ده له هغو نه دوی خرچه کوي له دې نه معلوم سو چې متقیان دا په زړه کې هم الله ته منقاد دي په زړه کې یقین لري په عمل کې هم الله ته منقاد دي رکوع کوي سجده کوي قومه کوي جلسه کوي دا عبادت فعلی سو او په مالونو کې هم الله ته محتاج دي الله چې دې ته کوم مال دولت برخې ورکړي له هغې نه خرچه کوي نو مؤمن هغه په زړه کې هم الله ته منقاد ده په رکوع سجده په افعالو کې هم الله ته منقاد ده په مالونو کې هم الله ته منقاد ده مالونه هم د الله دي زړه هم د الله ده لاس و پښې رکوع سجده دا هم د الله ده دغه متقیان دي پرهیزګاران دي والذین او دا مؤمنان هغه کسان دي یؤمنون دوی ایمان لري بما په هغه کتاب باندې انزل الیک کوم چې نازل شوی تا ته یا رسول الله نبی علیه الصلاة والسلام ته خطاب ده او دا ایمان لري ما په هغه څه باندې انزل چې هغه نازل شوی ده من قبلک لتانه وړاندې یا رسول الله چې لتانه وړاندې کوم کتابونه نازل شوي په موسی علیه السلام باندې تورات په عیسی علیه السلام باندې انجیل په داود علیه السلام باندې زبور په ابراهیم علیه السلام باندې صحائف دارنګ په شیث علیه السلام په ادریس علیه السلام هغو ته هم الله تعالی صحائف ورکړي نو دوی په هغه کتابو ایمان لري چې هغه نازل سوي له تا نه مخکې وبالآخرة او دا مؤمنان چې دي دوی په آخرت باندې هم دوی یوقنون یقین ساتي آخرت دا د قیامت ورځې ته وایي
ځکه د قیامت ورځ دا د دنیا د عالم آخره ورځ وي. په دې سره نور د دنیا ژوند ختم سي، دا آخري ورځ سي. نو دا مؤمنان په دې آخره ورځ باندې یوقنون یقین ساتي. تاسې وګورئ دا زمانې 3 زمانې دي. یو دا زمانه ده چې دا موږ تاسې فی الحال پکې ناست یو، دې ته حال وایي. یو له موږ تاسې نه مخکې زمانه ده، 1 ورځ 2 ورځې 1 کاله 10 کاله 100 کاله مخکې. یو هغه زمانه ده چې له موږ تاسې نه وروسته را روانه ده. دې تېرې زمانې ته ماضي وایي، تېره شوې زمانه. دا کومه زمانه چې را روانه ده دې ته استقبال وایي، مستقبل وایي. او دا پکې شوي دې ته حال وایي. دلته الله تعالی 2 قسمه کتابونه ذکر کړو. وای دا مؤمنان هغه کسان دي چې دوی ایمان لري په هغه کتاب باندې انزل الیک چې هغه تا ته نازل شوی د فی الحال یا رسول الله. دوی په دې کتاب ایمان لري او دوی ایمان لري په هغه کتاب باندې انزل چې هغه نازل شوی د من قبل کلتا نه وړاندې په ماضي کې. چیرته نازل شوی؟ ماضي کې، په پاست کې نازل شوی، په هغې ایمان لري. یوه زمانه یې پرېښوله، داسې ونه ویل چې دا مؤمنان هغه دي چې هغه ایمان لري په هغه کتاب باندې انزل چې هغه نازلیږي من بعدک له تا نه وروسته. دا ټکی یې پکې وویل. څو زمانې ذکر کړی؟ 2 زمانې. وایي دا مؤمنان هغه دي چې هغه ایمان لري په هغه کتاب چې هغه نازل شوی د تا ته فی الحال، دا یې حال زمانه سو. او دوی ایمان لري په هغه کتاب باندې چې هغه نازل شوی د من قبلک له تا نه وړاندې په تېره زمانه کې په ماضي کې. دا 3م ټکی ونه ویل. او هغه کسان چې دوی ایمان لري بما سینزلو په هغه کتاب چې هغه به نازلیږي من بعدک له تا نه وروسته. فی الحال ذکر کو چې فی الحال تا ته نازل ده یا رسول الله، او په هغه چې له تا نه مخکې نازل ده په هغې ایمان لري. خو له تا نه وروستې ونه ویل، من بعدک یې ونه ویل. معلومه ده له نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته کوم کتاب نه نازلیږي. نو دا قادیانان چې وایي چې په غلام احمد قادیاني باندې کوم کتاب نازل شوی دا له ځانه لګیا دي، دغه آیت په دوی باندې رد کوي. که چېرته په هغو باندې کوم کتاب نازل وی دلته به من بعدک هم ویلي وی، څنګه به ویلي؟ او دوی ایمان لري په هغه کتاب چې هغه له تا نه وروسته نازلیږي یا رسول الله. نو معلومه ده نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته کتاب نشته. هغو ته کتاب نازل شوی او له هغو نه مخکې نازل شوی. موږ په دغه 2 کتابو ایمان لرو، کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام ته نازل ده، کوم چې له ده نه مخکې ده. که له دې نه غیر څوک بل وایي چې له هغه نه وروسته کتاب راغلی، دا دروغ وایي، دا آیت پې باندې رد ده. بیا ورته ګورئ. والذین او دا مؤمنان هغه کسان دي چې دوی ایمان لري بما په هغه کتاب باندې انزل چې هغه نازل شوی الیک تا ته یا رسول الله فی الحال. او دا مؤمنان هغه کسان دي چې دوی ایمان لري په هغه کتاب باندې چې هغه نازل شوی ده من قبلک له تا نه وړاندې، تورات، انجیل، زبور، فرقان. کا دا 3م ذکر نه کو. داسې ونه ویل چې دوی ایمان لري په هغه کتاب چې هغه نازلیږي من بعدک له تا نه وروسته. دا یې ونه ویل. معلومه ده دا کتاب نشته. نو دا څوک چې وایي هغه دروغ وایي، له ځانه لګیا دي. وبالآخرة او دا مؤمنان چې دي دوی په آخرت باندې هم دوی یوقنون یقین لري. دا بعض خلک دي هغې ته دهریین وایي، لکه دا کمونیزم عقیدې والا، کمونستان. مخکې په افغانستان باندې د روسانو په انډیوالي کې راغلي ول کمونستان، ماتریالیزم ورته وایي، کمونیزم. هغوی دا عقیده لري چې دا عالم ختمیږي نه، بس موږ مړه کېږو، د موږ بچیان غټېږي، بیا د هغو بچیان غټېږي، همداسې به تر روانې قصه هېڅ ختمېدل متمېدل نشته ده. مؤمنان داسې نه وایي. هغه وایي نه دا قصه به یو څه وخت روانه وي، اخر به دا ټول عالم دا به ختم سي، د عالم آخره ورځ به راسي، هر څه به نیست او نابود سي، یو الله به پاته. بیا به له هغې نه وروسته الله درته ټول راژوندي کړي، بیا به حساب و کتاب شروع سي. دا د موږ عقیده ده. دا عقیده چې څوک ونه لري هغې ته دهریي وایي، هغې ته کمونیست وایي، هغه کافر ده په دې خبره باندې. او دا مؤمنان چې دي بالآخرت دوی په آخره ورځ د عالم باندې، د عالم په آخره ورځ باندې هم یوقنون دوی یقین ساتي. د مؤمنانو ټول 5 صفته ذکر کړل. د متقیانو مؤمنان هغه کسان یؤمنون بالغیب یاو ویقیمون الصلاة دعا ومما رزقناهم ينفقون 3 په آسماني کتابونو ایمان لري. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک 4
وبالآخرة هم یوقنون دی عالم په آخر ورځ باندې یقین ساتي. پنځه دغه پنځه عقیدې چې په چا کې وي، دا پنځه خبرې چې په چا کې وي، الله وایي دا به څنګه خلک وي؟ اولئک دغه کسان چې دا پنځه خبرې دوی کې راسي، علی هدن دوی به په هدایت باندې وي، من ربهم لجانب دی ربنا دوی به د خپل رب له طرف نه په یو کامل هدایت باندې، و اولئک هم المفلحون او دغه کسان چې دا پنځه خبرې پکې راغلې ام دوی کامیاب دي. مفلحون دا جمع دی مفلح ده، کامیاب توایی، رستگار توایی، هغه کس توایی چې هغه خپل مراد ته رسیدلی وي، خپل مقصود ته رسیدلی. استغفر الله تعالی لی ولکم ولسائر المؤمنین وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یا الله دې موږ دا درس او تدریس خپل حضور کې قبول او منظور کړي. که څه زیادت او نقصان شوی یا الله ته دې هغه معافي موږ ته وکړي، د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي. یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي، درس کوي، تدریس کوي، دعوت کوي، تبلیغ کوي، جهادونه کوي، مدارس جوړوي، مساجد جوړوي، نور د دین په شعبو کې خدمتونه کوي، یا الله تی په مالونو، په اولادونو، په عمرونو کې خیر او برکت واچوي. یا الله موږ ټول د دین خادمان جوړ کړي، یا الله موږ د دین محبین جوړ کړي، بچیان هم نیکان صالحان کړي، د ذوالقرنین وخت کې هم دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.